انتظار دغه د پاره الا میسرتین داغه تر اسانتی پوری ان هغه سره چې پیسې وشي که پیسې نشته نو انتظار وکړي چې پیسې ور سره راشي وان تصدقوا او کما فی کوي ځکه چې شتنه ور سره خیر لکم دا ډیره غوړه ده تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچې تاسو پوهیږئ مسلم شریف کې حدیث ته چې کتا سو دا غواړي چې قیامت پر ورځ دی الله ما سره نرمي وکي دا مخایشي نو خپل مکروه سره نرمي وکي چاته جو قرض ور کړی دا هغه سره نرمي وکي الله بتاو سره نرمي وکي او بل حدیث ته د مسلم شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د مسلم شریف حدیث ته چې د قرض ورکون کې دا پیسې هر ورځ اون دومره اجر لري لکه دا پیسې چې د الله رضا لپاره مفت ورکړي وي قرض خواته چې کمی ورکړي او همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې کم سړی په قرضې کې مهلت ورکړي دا سړی په مرضی باندې یا معاف کی قیامت پر ورځ به الله تعالی د خپل د عرش د سوري لاندې ځای ورته ورکړي دته دغه د کغور کړي او بیا ورپسې اوس الله فرمایي وان تصدقوا کچری معافی کوي خیر لکم دا غره د تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ واتقوا یریږئ یومن اغه ورځنا ترجعون چې تاسو به واپس کړل شي فيه باغ ورځ کې ال الله الله تعالی ثم بیا یعنی دا اوس بیا الله تعالی ګوره احساس ور کوي چې دلته دنیا کې نشي پر خوده نو هغه ورځ لګه مخه تک چل دا والا مخه ته ولاړی ثم بیا توفا پر ورکل شي کل نفس هر یو کستا ما هغه بدلا کسبت چې د کم کار کړي کم کسب چې د کړي یا بدل به ورکول شي هغه څه چې کړي وي وهم دوی سره لا یظلمون کمه نشي کوله ان ظلم به نه کیږي د په نکیانو کې به کمه ناراضي یا ایها الذین آمنو دا د قران کریم اټولنا لوی آیت ته دا معاملات سره تعلق لري معاشي معاملات یا مالی معاملات سره معنی هی کې وسطول وضاحت ته اے ایمان والو اذا تداینتم ارکل چتاس جی ارکل چتاس معاملہ کوي د یو بل سره بدینن د قرض په بنیاد باندې شی اخلي خرڅوي الی اجل تر یو وخت پورې مسمن مقرر شوی فكتبوه نو لیکي یعنی دا پیسې دا شی متراکا یو کال بعد بزدا پیسې در کومه نو دا اولی کوي او وی لیکي څنګه ول یكتب پکار د چې ودی لیکي بینکم تاسو بمنس کې کاتبون یو لیکون کې بالعدل په انصاف سره الیکل تم دریم کسو کی هغه تم په انصاف وکي چې بل سره نه د ورکون کې حق تلفیوشي او نه د غستون کې ولا ابا او انکار دینه کوي کاتب لیکون کې ان یكتب دا چې ولیکي ان د لیکلو نه به انکار نه کوي کمال کڅنګا علمه الله خذلی دی الله تعالی اغتا ان لیکل الله تعالی اغتا خذلی دی نو د به انکار نه کوي د لیکلو نه فلیکتب بس پکار چې دی ولیکي وليملل املاد وای یعنی بیان دی هغه سړیو کی پیراګراف الفاظ یا هغه محاوره دی هغه سړی وای کم سړی الذي هغه سړی علی الحق چې باغی باندې حق دی ځکه چې منکر کیږي عموما مغه ورکون کې غنه منکر کیږي نو دی وجنه الفاظ پیراګراف جملې دی هغه سړی وای چې هغه به ثبات انکار هم نشي کولای وليتق الله او ودي رګد الله تعالی نا ربه چې د رب دی ولا يبخس کمه دینه کوي منه د دینه شین هیڅ شی فین کان به کچری وی الذي هغه سړی علیه الحق چې باغی باندې قرض دی هغه باندې حق دی نه قرض دی سفیها باقلوی یعنی بیان نشي کوله املا نشي ویله پیراګراف نشي جوړوله او ضعیفا یا کمزور دی سترګو نظر نشتا یا بل یو کمه ده پکې نو بیا څوک او لا یستطيع یا طاقت نه لري ان یمل دا چې املا وایي هو اغا فلیملل بس املا دی وایي بیان دی وکي ولیه د ولی ان چاته چې د میراث پاتې کیږي بالعدل په انصاف سره نو ولی دی جوړ کی ځانتا او د اختیار غاده انصاف وکي واستشهدوا گواهان وسیګ راولي مقرر کئ په دې معاملې کې شهیدین د دوه گواهانو من رجالکم د تاسو د سړونا من رجالن ستاسو سړی کوم د تاسو ان ستاسو د مسلمانانو نه پکاره دي مسلمانانی فإن لم يكون بكثير نيد وكسان رجلين دو سړی فرجل يود سړی شي وامراتان يود ودي خذي شي یو سړی دو خذي کچيري یو سړی وی نو یو دو زنانه کی او که یوم سړی نه وی نو څلور زنانه گواہی قبول نه ده ټول زنانه قابل قبول نه دي بیا یو بخامه کم از کم پیدا کړي ممن دا غنا ترداونه چې تاسو په راضی یعنی هغه گواه چې تاسو دواړه په
فرق نشته جی خیم درته جی خو جواب کوم درته تاسو ته خیم ممن دا هغه چانا ان دا گواهان به هغه سو کی تر داونه چې تاسو دواړه پی راضیه من الشهداء د گواهانونه داسې گواهان به نه مقرروي چې د یو فریق وخت نه دواړه به متفق وي چې او دا صحیح ده ان تضل د خذ ولی مقرر شي اوس واوري ان زکه چې تضل چې هیر کی دا وخذ احداهما یا وخذ د دوینا فتذکر نور یاد بکی احداهما د بلتا د بلا الاخرى دی بلتا ان وینه بهیر شي د بل به ورته ادا کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا امدد کرنګي تاسو شو هغه ورته فرمایل چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایي چې د خذ گواهی د دوه دا او ذکر چې د هیر ډیر دی ان نسیان د مؤثری مقابله کې تخذ زیات ته خذ زیات ته دغه جگہ هیریږي نو هغه سره د دویمه چې کومه ده تا د مالس منا یا لس کیلو یو مال درکو دا ور سوا مثلا دی چوکا پوری او دا کمزور ده مثلا دا مې د لس کیلو مې دی ته مرکو خود ویم قسم ملګرتي ده پاره ور کوچته ورسا نو دا مده سخی ګړه وکړه که زیاته مې وکړه دا خی ګړه ده ال د بخذ حملی ال د بخذ خاون نه پریدي ال د بخذ مین سيزي ال د بخذ کور کې بل مجبوری وي ال د بل څه چل بوي هغه یاد کمزور ده خذ خوشل مجبوریان مشکلات دي مکرر شوی د مجبورۍ د وجنه ده دغه چې سړی نه وبل نو د دویمه د خذ تعاون د پاره ور کړی ده چې دا خذ ورسره کاغه نشي چې دا به یې جاو سملګرتي وکي او بیا عدالت ته زموږ مثلا د پښتنو وطن او په دې عدالت کې ټول سړی دي او یو خذ تراوله دا آسان کار د کګران کار خو چې خذ تفکی نو څنګه کمې شو یو بل ته تعاون جوړ شي خذ غسر عدالت کې عموما خبره نشي کولای خو چې دویم ور سره عموما خبره ته څنګه جواز ور سره جوړ شي نو دا الله تعالی په دې باندې احسان کړی چې دوی مقرر کړی کمې به کړی دا د کار نه دا خذ د دې لپاره دنه د دې چې کوم کارونه دي هغه تاسو نه پښتنه کوم تاسو ته یعنی قسم درته درکما چې تا ته یو بچي پاتې شي دا به ته سحر پورې وساتي چا به جاړي هغه به مور غواړي هغه پي غواړي هغه متیاز نه پاکول او ادم غن شو کولای او دا خزر ډیر په خوشحالي سره کوي ډیر په خوشحالي یعنی کوي مو خوشحالي سره هم کوي او موږ نه شو کولای او چې کله شپې سملو او چې د ماشوم جاړي نو یو ور ورته جو خلایکا او بیا ورته تور سره وځه موږ دا غجړه اند سره کنه برداشت هغه تعالی دا صلاحیت ور کړي نو کم کار چې هغه موږ نه شو کولای نغه الته ور کړي او کم کار چې د سړی دی هغه ته ور کړي دا دویمه خبره شو او دا دریمه خبره ده چې گواهی صرف په مالی معاملاتو کې ده په نورو ځایونو کې گواهی قابل قبول نه ده د خزه او ځکه نه قابله چې خزه په نرمي کې او په غصه کې دا د ټینګ نه ده خزه خپشوا دوه خبره ورته وکړه ارته در قربان دي بالکل او یا خزه تلک غصه شه لګه ورته چې دمکی ممکی ورکا نه باز ارته لاړ نو هغه په الته حد مثلا یو سړی نه ژوندې لاس پکې کټ کیږي یا سړی پانسی کیږي یا یو بل ګناه دا کړی دا او ته دلته خزه ورته کې واغه سړی ورته وژړې نو چې وژړې نو خزه خلاړه او یا ورته غصه وکړه بل چې خیر دې نشته زوی درته وژنم خیر دې نشته زوی بس دومره دمکی ورکا بس ان شاء الله خبره ختم شي نو دی وجنه الله تعالی په دې باندې نرمي کړی دا الله تعالی دې لپاره د نرمۍ په بنیاد باندې کړی اوس تاسو واورئ ولا يابا انکار دنه کوي شهدا گواهان اذا ما دعو ارکل شي دی راو بلل شي اغا فیصله وشولا دو کسانو گواہی ورکړه معاملې عدالت لاله سړی انکار کړی دی نو اوس بچی چا گواہی کړی دا به انکار نه کوي دا به مراوستل غواړي دغه جواب گواہی ور کوي نو دی به انکار نه کوي ولا تسمو او سستی مکوي اندا تكتبوه چې تاسو لیکلو کوي په لیکلو کې سستی مکوي یعنی ګوره بیا بولی کما یا نه لیکما وغیرہ وغیرہ صغیرا معامله وړي یو کبیرا و یا معامله لو یوي الی اجله تریم نټی پوری ان ټم مقرره کوي او لیکلمو کوي وړه خبرې غټوي خفغان مده پکې ناراضي ذالکم دا تاسو د پاره اقصا تو ډیره د انصاف ته عند الله د الله په نسبت باندې او اقوام او ډیره زیات صحیح ساتون کې د شهادت گواهی د پاره یعنی سبب ته بیا څوک گواه کوي او د لیکل کړي گواهان مقرر دي اوس خبره ختمه ده وادنا او ډیره نږدې د الله ترتابو دا چې تاسو په شک کې پرې نوځي بیا الا مگر اندا چې تكون وی تجارتن کاروبار حاضرتن لاس پلاس تجارت ته دا غنلی کې نو خیر دی ان د 100 روپۍ والا او د 100 روپۍ چینی را